अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता ख़ रागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پته زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د ATS یعنی اتومات ترانسفر سوئچ د نصب کولو د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې دا دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. د دې سیستم د نصب کولو لپاره ضرورت لرو څو برقي مهم وسایلو ته چې عبارت دي: اول دولتي برېښنا، دوهم 2 عدده 3 فیز MCB بریکرې، دریم یو عدد ATC سوئچ، څلورم یو عدد کنډکټر او پنځم یو عدد جنراتور ته. نو دوستانو راځو د دې سیستم د نصب کولو ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته. اول د برېښنایي پل یعنی برېښنایي پایا څخه درې واړه فازونه دا کنیکشن کیږي د یو MCB بریکر د درې واړه انپوټ پینټونو سره. دوهم د دغه MCB 3 فیز بریکر د آوټپوټو درې واړه پینټونو څخه درې واړه فازونه دا کنیکشن کیږي د ATS سوئچ د خي طرف درې واړه انپوټ پینټونو سره. دریم د ATS سوئچ د چپ طرف درې واړه انپوټ پینټونو څخه درې واړه فازونه دا کنیکشن کیږي د دوهم MCB بریکر د آوټپوټو درې واړه پینټونو سره. څلورم د دوهم نمبر 3 فیز MCB بریکر د انپوټ پینټونو څخه درې واړه فازونه دا کنیکشن کیږي د جنراتور د MCB بریکر د درې واړه فازونو سره. پنځم د ATS سوئچ د آوټپوټ شپږ واړه پینټونه چې درې د ATS سوئچ خي طرف ته دي او درې د ATS سوئچ چپ طرف ته دي دا په خپلو کې په مساوي ډول باندې نصب او کنیکشن کیږي یعنی سور د سور زیړ د زیړ او ابي د ابي سره. او د دې د کنیکشن کېدو څخه وروسته دوستانو درې واړه فازونه بیا نصب او کنیکشن کیږي د 3 فیز کنډکټر د انپوټ درې واړه پینټونو سره. شپږم د 3 فیز کنډکټر د آوټپوټ درې واړه پینټونو څخه درې واړه فازونه او یو نیوټرل برېښنایي 3 فیز او سنگل فیز لوډونو ته نصب او کنیکشن کیږي. اووم د برق د خطراتو څخه د بچ کېدو لپاره ورسره ارتویر دا په برېښنایي بورډونو کې نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو دوستانو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.